سلام ګرانو زده کوونکو، په د هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. زموږ د نن ورځې درس دی. خپل کتابونه لومړی خلاص کړئ. خپل کتابونه پښتو کتاب مو خلاص کړئ. صفحه 9 پښتو کتاب صفحه 9 څلورم لوست دی. پوپل. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو، راځئ یو ځل په تیر لوست باندې رڼا واچوو. زموږ او تاسې تیر لوست څه شی و؟ زموږ او ستاسې تیر لوست زموږ او تاسې تیر لوست بې بریالی و. زموږ او ستاسې د تیر لوست موخه څه و؟ د بې د توري غږ، شکل، بڼه او لیکل. موږ او تاسې په تیر لوست کې د بې په توري باندې کلمې جوړې کړې. هغه کلمې چې د بې په توري باندې پیلېدې، هغه کومې کلمې وي چې د بې په توري باندې پیلېدې؟ هغه یو د باز کلمه و. کومه کلمه؟ د باز کلمه. بله کومه کلمه وه چې هغه د بې په توري باندې پیلېده؟ آفرین، هغه د بادام کلمه و. وګورئ، بادام په بې باندې. بادام ډېر خوند کوي ښه، او دا ستاسې ذهن ته ډېره ګټه لري. دا زیات ونه خورئ، 3-4 دانې ښه. داسې نه چې جیبونه هم ترې ډک کړي چې بادام مو چېرته ولید ښه. ګرانو زده کوونکو، بله کومه کلمه ده چې په هغې کې د بې توری شامل دی؟ هغه رباب دی. رباب. وګورئ، رباب کې هم د بې توری شامل و. دا زموږ تیر لوست و. هغه کلمې چې په هغې کې د بې توری شامل ول. رباب. څه شی؟ رباب. دا د موسیقي یوه آله ده. رباب ښه. ګرانو زده کوونکو، زموږ درس چې نن دی هغه د پې توری دی. کوم توری دی؟ د پې توری دی. زموږ د دغې درس موخه یا هدف څه شی دی؟ وګورئ، د دې لوست موخه دا ده چې تاسې د بې د توري نوم، بڼه او غږ وپېژنئ، او هم تاسې د پې د توري لیکل زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ لومړی د پې توری لیکو. د پې توری څنګه لیکو؟ وګورئ، لومړی داسې 1 ټکی، 2 ټکی او دا 3 ټکي. څو ټکي ورکوو؟ 3 ټکي. ګورئ، که 1 ټکی مو ورکړ نو هغه څه شی کېږي؟ هغه بې کېږي. څه شی کېږي؟ بې کېږي. که تاسې 3 ټکي ورکئ بیا پې کېږي. وګورئ، په غږ کې لوی توپیر دی ګرانو زده کوونکو. دا د بې توری دی. وګورئ، بې او دا د پې توری دی. وګورئ، پې. د پې توری د شونډو په څوکو باندې ویل کېږي پې، او د بې توری شونډو مکملو باندې بې. آفرین، زموږ درس نن دی پې. دا د پې شکل دی. راځئ اوس د پې په غږ باندې کار وکړو. زه پې وایم، تاسې ما ته غوږ شئ. پې. ډېر ښه. تاسې ما پسې اوس د پې توری تکرار کړئ. پې. آفرین، پې. ګرانو زده کوونکو، راځئ داسې کلمې را پیدا کړو چې
په هغه کې د پی توری شامل وي. نو کومو کلمو کې د پی توری شامل دی؟ پوهیږئ پنیر. بله کومه کلمه ده؟ توپ. بله کومه کلمه ده؟ پیشو. کومه کلمه؟ پیشو. بله کومه کلمه ده؟ پتنګ. تاسې پتنګ لیدلی؟ پتنګ چیرته وي؟ دا په ګلونو باندې کینی پتنګ. ګرانو زده کوونکو راځئ اوس هغه کلمې ولیکو په کومو کلمو کې چې د پی توری شامل دی. کومې کلمې دي؟ زه تاسو ته لیکم. وګورئ لومړی کلمه چې زه تاسو ته لیکم په کوم کې چې د پی توری شامل دی هغه کومه کلمه ده؟ وګورئ لومړی دلته تاسو ته زه د پی کلمه لیکم، بیا د هغه لاندې د پی لومړی د پی توری لیکم، اوس د پی کلمې لیکو. کومه کلمه ده؟ اول ما ته داسې کلمه ووایئ چې په هغې کې د پی توری شامل وي. پنیر. څه شی؟ پنیر. وګورئ پنیر. څه شی؟ پنیر. موږ او تاسې پنیر څنګه لیکو؟ په پنیر کې څو دانې څه شی؟ په پنیر کې څو دانې توری شامل دي؟ په پنیر کې 3 توری شامل دي. هغه 3 توری کوم یو دي؟ لومړی پی دی، بیا نون دی، بیا یا دی او بیا ری دی. دا 3 واړه راځي یو ځای کو. وګورئ پنیر. څه شی؟ پنیر. پنیر کې څو توری دي؟ 4 توری. 1 2 3 4. بله کومه کلمه ده؟ پیشو. زه یوه پیشو لرم. زه یوه پیشو لرم خو د دې پیشو رنګ کومه دی؟ سپینه پیشو ده. سپین رنګ لري. زه د خپلې پیشو سره ډېره مینه لرم. زه پیشو ساتم په کور کې. زما پیشو له ما سره لوبې کوي. زه هم له خپل پیشو سره لوبې کوم. زما پیشو غوښه خوري. تاسې پیشو لرئ؟ پیشو. زه له پیشو نه ډارېږم. تاسې ډارېږئ؟ زه له پیشو سره مینه کوم. تاسې هم پیشو ولرئ. راځئ پیشو څنګه لیکو؟ پی، بیا یا او له دې نه وروسته بیا څه لیکو؟ شین او بیا واو. راځئ دا سره یو ځای کړو. له دې نه چې جوړیږي وګورئ پیشو. څه شی؟ پیشو. پیشو کومه ده؟ دا پیشو ده. څومره یو ښایسته پیشو ده. څومره غټه لکۍ لري. پیشو ډېره ښکلې نه ده؟ ښکلې ده که نه؟ دا پیشو ده. راځئ بله کلمه راته پیدا کړئ چې په هغې کې د پی توری شامل وي. کومه کلمه ده؟ آفرین. تی، واو او بیا پی. دا که تاسې سره یو ځای کړئ ټول له ده نه څه جوړیږي؟ توپ. څه شی؟ توپ. تاسې توپ لرئ؟ زه یو توپ لرم خو د فوټبال توپ دی. زه فوټبال په توپ باندې لوبې کوم. زه په توپ باندې لوبې کوم. تاسې توپ لرئ؟ تاسې په څه شي باندې لوبې کوئ؟ په توپ باندې لوبې کوئ؟ آفرین. زه هم په توپ باندې لوبې کوم. ګرانو زده کوونکو
بل کومه کلمه ده چې هغې کې د پې توری شامل دی؟ راځئ بله کلمه پیدا کړو. پاک. څه شی؟ پاک. وګورئ پې الف کاف. څه شی؟ پاک. که دا درې توري زه سره یو ځای کړم له ده نه چې جوړېږي؟ پاک. پاک. پاک له څو تورو څخه جوړ شوی؟ پاک له درې تورو څخه جوړ شوی. کوم درې توري دي؟ پې ده، الف دی او کاف دی. ګرانو زده کوونکو وګورئ د نن ورځې په درس کې موږ او تاسې په څه شي باندې خبرې وکړې؟ په د پې په توري باندې مو خبرې وکړې. د پې د توري په غږ باندې، د پې د توري شکل، د پې د توري لیکل او همدارنګه هغه کلمې مو را پیدا کړې په کومو کلمو کې چې د پې توری شامل و، یا هغه کلمې کومې کلمې چې د پې په تورو باندې پیلیږي. هغه کومې کلمې وي؟ پنیر، پیشو، توپ او پاک. ګرانو زده کوونکو تاسې به د پې توری په خپلو کتابچو کې لیکئ. تاسې به د پې توری په خپلو کتابچو کې لس ځلې لیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده ده او همدارنګه تاسې به د پې توری څه شی کوئ؟ تاسې به د پې په توري باندې کلمې پیدا کوئ. هغه کلمې را پیدا کوئ کومې کلمې چې د پې په توري باندې پیل شوی وي او یا په هغې کې د پې توری شامل وي. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. پوهېږئ تاسو ته ولې زه کورنۍ دندې در کوم؟ ځکه زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسې خپلې کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ. د خدای په امان.